مور او پلار د پاره دعا. دا خبره یاد کړئ چې د مور او پلار د هغه استیانې دي د دوی په موږ باندې دومره حق دی که موږ د خپل ژوند ټول قربان کو نو موږ د هغوی هغه حق نشو ادا کولی. او مه ځان ته ګوره په دې چې یاره ما پلار له خرچه ولېږله یا مور له مې ولېږله او یا ما وله کوټه جوړه کړه او یا مې داسې وکړو یا دغه دا د درنو خلکو خوی نه دی او نه د هغوی کار دی چې هغوی دا قسمه خبرې اثباتي یا یې رایادوي. ځکه که مور پلار سره ته هر څومره ښه وکړي دا لږ دي د هغه خو په مقابله کې کمې چې تا سره کړي دي. او یوازې دا ښه چې د الله نه بعد په دې دنیا کې ستا د وجود د هغوی د لاسه دی. یوازې دا ښه د دې به ته څه بدله ورکړي او کم داسې احسان به ته وکړي چې دا قرض ته د هغوی ادا کړي. نو همیشه ځان ته د کوتاهۍ نسبت کوه د مور پلار په باره کې. همیشه که څوک درنه تپوس وکړي د خرچې یا څه یاره موږ به څه وي موږ به خرچه څه موږ به هغوی له څه ورکړو خو څه ټک خطا لګیا یو الله دې راته عفو وکړي داسې جواب به کوې. او دا نه چې مور پلار ما سره اوسېږي وایه زه د مور پلار سره اوسېږم دا هر څه د هغوی دي او هغوی مشران دي. داسې قسمه خبرې وایي دا چې مور پلار چې بس ما سره اوسېږي او هغوی له مې یو کمره جوړه کړې ده هغوی له مې دا کړي دي او دغه مې ورکړي دي. نه ګوره تا سره څومره ښه کړي چې ته رعایت کړي څومره احسانات یې په تا باندې کړي. یو ورځ دا مور پلار دا نه وایي ها الا دا که چېرته د یو نصیحت په باب کې تا ته دا ووایي چې وګوره موږ تا سره څومره سختې تېرې کړي ته زموږ خبره نه اورې یا ته زموږ سره ښه نه کې دا یو ځای کې باس راشي. نور مور پلار دا خبرې او تذکرې نه کوي بلکې سبحان الله دا مور پلار اگر که دا خبره واضحه نه کوي مخامخ خو په زړه کې ګوره دا خبره مخې ته راځي کله ناکله چې موږ د دې بچو دپاره دومره څه نه دي کړي څومره چې پکار وو. دا د مور پلار په زړه کې راولي. یعنې بیا هم ځان ته د دې هر څه باوجود ځان ته د کوتاهۍ نسبت کوي او تا به چېرته یو څو روپۍ ورکړي یا چېرته څه د خاورو کوټه به دې وله جوړه کړي او چېرته یو کمرګۍ به دې وله جوړه کړي نو هغه ذباتي او هغه یادی او بیا د ښځې په مخ کې او د بچو په مخ کې د مور پلار باره کې داسې خبرې کول چې موږ ورسره دا کړي دي او موږ ورسره دا کړي نه بلکې د هغوی په مخ کې درانه کا د هغوی مقام او شان اوچت کا چې دا هغه خلک دي که موږ د خپل سر د دې بدن نه جدا کړو د دوی په دې قدمونو کې کیږدو نو بیا به موږ د دوی حق هغه ادا نه کړو. یو حق د مور پلار په موږ باندې دا دی چې موږ د هغوی دپاره دعاګانې وغواړو او دا د دې نه پښتانه یا ناخبر دي او یا چې خبر دي خو عمل پرې نه کوي اکثر پښتانه او ښه په علم الیقین سره ویم اکثر پښتانه شکي خبره نه ده. موږ د مور پلار سره ښه څه ته وایو مور پلار سره ښه موږ دې ته وایو چې کله ژوندي هغوی له یو څو روپۍ د میاشتې ورکوه بس دې ته موږ ښه وایو او دا یو موږ غټه توره وو او چې کله دوی مړه شي نو میخه په دوی پسې حلالول یا غوا دا ټول نه لوی ښه دي. په اومه ورځ به یا په درېیمه ورځ به ته په دوی پسې میخ حلالې دا دې ته موږ پراته یو. د هغې نه بعد د ده قبر پخول د ده په قبر باندې رخام لګول په هغې غټې خزې لګول په هغې نوم لیکل په هغې ګلاب اچول په هغې ګلونه شیندل دې ته موږ پراته یو. بیا د هغې نه بعد څلوېښتمه سوره یاسین ختم دیګونه او دا قسمه قصې کوو. دا قصې ناروا خو دي ټول ناروا دي خو راځو دې له چې ولې موږ دې ته پراته یو ولې اکثر خلک دې ته پراته ځکه چې دا ښکاري دي خلکو ته دا خلکو ته څه دي ښکاري دي. نو چې څاروی حلال کو نو خلک به ووایي چې دومره په مور پلار مینو چې څاروی حلال کو او که چېرته یو دیګ دوی پاخه کړو نو په کلي کې به بحث وشي. که قبر ورته وایي کچه جوړ کړه د پیغمبر طریقه دا و صحابه کرام وایي خلک به بیا څه وایي نو دلته هم د خلکو غم دی
دا قبر چې ولا پوخ کړی دی، دا روخامې چې لګولي، دا ګلونه چې پې پراته دي، دا هم د خلکو غم وړی چې خلک به څه وایي. بیا څلوېښتمه دا وایي د کلي د خلکو رواج دی، نو دلته هم د خلک به څه وایي. بیا که 11مه 12مه نو دا د کلي د خلکو رواج دی، خلک به څه وایي. دلته هم د خلکو خبره، یعنې ټول باس دا روان دی چې خلک به څه وایي. اوس که دا خلک دې ته لرې کړو نو دې ته رئیس هم نه کوي. موږ دغه یو څو کارونو ته ډډه لګولې، هغه هم ناروا کارونه، او هغه هم اکثر پکې دغه ټکی چلیږي چې خلک به څه وایي. نه، د ټولو نه لوی حق چې د مور پلار ته ادا کولی شي د مرګ نه بعد، هغه دا دی چې ته د هغوی دپاره دعاګانې وغواړې هر ټیم. دا صرف نه ده چې مرګ ته نږدې بس یو څو ورځې او ته یا الله ویې بخه او یا الله ویې بخه او بیا قصه ختمه شو، چې څو پورې ته په دې دنیا کې د مور پلار دپاره به دعاګانې غواړي او هر وخت به دعاګانې غواړي. لکه دلته وګوره، دا اولنۍ دعا یې راوړې د سورت بني اسرائیل کې 10 آیت کې، رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا. د قرآن کې الله ذکر کړی. الله ګوره دا دعا موږ ته ښوولې ده. ښه، الله وی د مور پلار دپاره به دا دعا غواړي، ای ربه زما رحم وکړه په دغه دواړو باندې، دغه دواړه مور پلار دي، لکه څرنګه چې زما پالنه کړې وه په وړوکوالي کې. یا الله داسې وبخه او داسې رحم پرې وکړه لکه څنګه چې زه ماشوم را لوی کړی یم. دا دعا الله ښوولې ده په قرآن کې، او چې الله یو دعا په قرآن کې وښیي نو بیا پوه شي چې دا به څومره قیمتي دعا وي. بلکې بعضو علماو دا خبره لیکلې ده، وایي څنګه چې په موږ باندې دا 15 وخته مونځ فرض دی، په موږ باندې د ټولو لوی حق د چا دی؟ د الله. د الله په حق پسې مور پلار. یعنې قرآن کې چې ته وګورې هر ځای کې چې د الله حق ذکر شوی دی، ورپسې د مور پلار حق دی. وجه دا دی چې اصل زموږ خالق هغه الله دی، خو بیا دې دنیا ته زموږ راتګ دی کې سبب مور او پلار دی. نو څنګه چې موږ وایو الله ته په ورځ کې 15 پیرې د هغه کور ته ورځو او هغه ته ودرېږو، نو دا بعضو علماو چې خپله یو خبره لیکلې ده، خو فایدهمنه خبره ده. نو دغه شان کم سے کم مور پلار دپاره 15 پیرې په ورځ کې دعا غوښته پکار دی. 15 پیرې چې ته د مور پلار دپاره دعا غواړي، او بیا چې دا دعا ده چې الله درته ښوولې ده، او بیا دا دعا په سجده کې غواړي او په تهجدو کې او په قیمتي وختونو کې د اذان او د اقامت په منځ کې، یا د روجې په خوله، یا نور داسې وختونه، نو دا دعا څومره قیمتي شو. او وخت هم ډېر لګېږي نه. رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا، 4 سکنډه پې ولګي. اوس که ته د مور پلار دپاره 4 سکنډه نه ورکوې نو زه بیا تا ته څه ووایم. او حدیث کې دا راځي چې کله د آدم بچی مړ شي نو د ده د اعمالو سلسله ټوله بنده شي، سوی د 3 نه صدقه جاریه، یعنې داسې کار یې کړی چې د هغې ثواب روان دی، نو دی په قبر کې پروت دی، ثواب روان دی. دویم یو عالم چې داسې علم یې کړی چې خلکو ته بیا ښوولی او خلکو هغه یې زده کړی او د هغې نه فایده اخیستي، دی چې قبر کې پروت وي پسې ثواب روان وي. او دریم نیک عمله بچی چې د مور پلار دپاره دعاګانې غواړي. اوس داسې کې ګوره، که ته د مور پلار دپاره دعاګانې غواړي نو ته په دې وصف کې هم دننه رالې نیک عمله بچی او ولد صالح یدعو له. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي نیک عمله بچی چې مور پلار دپاره دعا غواړي. که چېرته ته مور پلار دپاره دعا غواړي ته نیک عمله یې. یو حدیث کې داسې راځي چې یو سړی به جنت ته ننوځي چې کله حساب کتاب وشي، نو جنت کې به د هغه درجه ډېره اوچته وي، نو هغه به حیران شي او الله ته به وایي چې یا الله ما خو دومره څه نه وکړي چې تا ماله په جنت کې دومره اوچته مرتبه راکړې. دا ولې؟ وی باستغفار ولدک لکه، ستا بچي ستا دپاره ډېرې بخښنې غوښتلي دي، موږ ته ډېر فرمایشونه کړي دي. ته د دنیا نه تللی وي او ستا بچی لګیا و، موږ ته بار بار وایي چې یا الله زما د پلار وبخه، زما د مور وبخه، یا الله د دوی مرتبې اوچتې که، یا الله په دوی رحم وکړه. دا ته د هغې د لاسه دلته ته را رسېدلی. دومره ښه مو ته د هغه انسانانو سره نشو کولی چې موږ سره دومره ښه کړي د هغه د خاورو د ډیري لاندې پراته دي. زموږ یو دعا ته محتاج دي. پیسې رانه نه غواړي، که ته دې یره کې چې بیا دنه پیسې یې نه دوايانې غواړي چې بیماران دي بوډاګان دي دوايانې راولېږي، نه ستا د ښځې مسله تا ته بیانوي، نه درته د بچو بیانوي.
ته تی اکثر تی بدی تنگ دی وی زمونږ ښځه او بچي تنګوي دغه د تم نه وایي نه راته دا وایي چې ما چېرته بوځه یا ما چېرته راوله هېڅ قسم فرمایش تا ته نه کوي هغه د خاورو د ډیري لاندې پراته دي صرف دقه ښه سره ته کولی شي چې د هغوی دپاره دعاګانې وغواړي مور پلار ته چې کومه فایده رسوي د ټولو نه غټ عمل هغه دعا ده ورپسې صدقه جاریه د مور پلار په نوم داسې څه کول چې په هغوی پسې ثواب رواني او په دې کې دا مه وایه چې زه یعنې زه ځان له غریب یم دا غریبي په هر څه کې عذر هم نه دی ګورې لکه موږ دغه یو ټکی یاد کړی دی او د قیامته پورې زوته وو د بچو دپاره موږ غریبانان نه شو د ښځو دپاره موږ غریبانان نه یو د دنیا د مستۍ دپاره موږ غریبانان نه یو خو چې کله د الله د دین خبره راشي یا د مور پلار خبره راشي بس بیا به دی غریب شي بیا به د مسلې ډېرې شي صدقه جاریه یو سړی زه جومات نشم جوړولی مور پلار په نوم جومات جوړول دا خو لوی کار جومات نشي جوړولی کوم ځای کې جومات جوړېږي به یې کې څه برخه واره کوې نشي ویستی د هغوی په نوم یو ځای کې کوې ویستی کېږي ته به یې کې برخه واره لاره جوړېږي به یې کې برخه واره د دین کتابونه یو ادارې له یو جامعې له یو مدرسې له اخیستی کېږي ته به کې یو څو کتابه واله مور پلار په نوم نور هېڅ هم نشي کولی که نه یو څو قرآن د هغوی په نوم واله او د کلي په جومات کې کېږده چې څو پورې دا ویلی کېږي هغوی ته به اجر رواني دا هم ګرانه ده مخکې ورځو کې دلته ما پسې یو کس راغی ما ته وویل یاره یو قرآن دوی مې په کار دي وایي قرآن دوی مې په کار دي کلي کې رانه چا غوښتي یعنې دې بعضو ته به د دماغ داسې الټه شي یعنې ته دومره بې وسه یې چې په 14 ریاله یو قرآن کېږي 14 څو شو 2 دا 2 په تندر ولګوه خو د اجر یې څومره ډېر دی چې څو پورې دا ویله کېږي تا ته اجر هغه هم په ما پسې راځي وي که څوک درته معلوم وي چې ماله وایي که څوک درته معلوم وي چې څو قرآنونه وایي 2 او چې سړی راشي چې وایي زمونږ جومات کې 200 قرآنه لګي یا 300 لګي یا هلته سبق له خلک راځي یا جنکۍ راځي هغوی لپاره بیا هم لا مناسب 2 قرآنه په کار دي او دې څومره بې رغبته دی د دې اجر نه یعنې ما پسې قصه راوړه چې دا اجر ته واله د هر څه ته وکړه خو ماله قرآن راوړه او بیا چې موږ کینو خبرې شروع کړو نو د خپله درنه او د بل سپکه بس دغه قصې بیا کوه او دا زمونږ حال دی قرآن رواله یو 10 دانې قرآنونه واله که غریبې 10 دانې قرآنونه رواله 160 ریاله شو او د کلي په جومات کې کېده د مور او پلار په نوم باندې بس بوج دې اوچت کړو څه وزن اوچتول پکې شتي 160 څه تباهي دې وکړه بنګلې پیسې دې ورکړې دا څومره دې په ځمکو ورکړې او څومره دې په دې بچو ولګولې په 160 ریاله باندې خو صرف ستا د بچو د اختر سوټونه 1 له 2 له تایلي صرف بچو له پې سوټونه الي د اختر او چې دلته سعودي کې چا سره واړئ نو دا خو د یو ماشوم د سوټ پیسې هم نه دي دا 160 دا د یو ماشوم د 2 سوټونو پیسې هم نه دي بیا د مور پلار دپاره دا څه شی شو راویلی ویې لګوه د مور پلار په نوم باندې په تا دې پکې قرضم لږه راواوړي خو د مور پلار دپاره یې ولګوه دا دومره اوچت خلک دي او داسې پسې بیا ځه نور هم ډېرې طریقې دي او د مور پلار په نوم ته دا کارونه وکړي نو هغوی ته الله اجر ورکوي ښه یو سړی راغی په رسول صلی الله علیه وسلم پسې وی ای د الله پیغمبره زما مور پلار مړه دي د هغوی په ما باندې څه حق پاتې دی ورته یاهو وی د هغوی د خپلوانو او د ملګرو سره به ښه کړي دا حق دی کله ستا پلار مړ شو نو د هغه ملګري وګوره کوم چې به د هغه خواله راتلو د هغوی تپوس کوه د هغوی خواله ورځه او عبدالله بن عمر رضی الله عنهما یو ورځ د مکې نه روان و په یو شړه تېرېدو یا مکې ته روان او یو بانډچي وله مخې له راغی عام سړی په شړ میدان کې عبدالله بن عمر څوک دی چې څنګه ورسره هغه میلاو شو نو خپل سر هغه پټکی لرې کړو د هغه په سر یې کېښود دا پټکی د خپل سر نه چا په سر یې ښوده دا ډېره غټه خبره ده
ناپټکی د خپل سر نه راواغستو د هغه په سر یې کېښود خلکو ته یې وویل ناشنا سړی نو بانډچي دی او عام سړی دی او تا دومره غټ کار وکړو وایي دی به زما پلار د عمر خواله ډېر توراتو دی به زما د پلار خواله توراتو د هغې په بدل کې هغه پټکی راواغستو هغه ته یې په سر باندې کېښودو دا احسان دی چې ته بیا د هغه د هغې د پلار د خویندو د مور د خویندو د هغوی د مور پلار د هغوی د رویرونو خورینو دوی سره کوم ښادي وساتي دوی تپوس وکړي دا د مور پلار سره ښه دي خو د ټول نه غټ ښه د مور پلار سره هغه دا چې د هغوی لپاره دعاګانې غواړو نو یو دعا دا ده رب ارحمهما کما ربیاني صغیره دویمه دعا رب اغفر لي ولوالدي دا دعا نوح علیه السلام غوښتې وه رب اغفر لي ولوالدي ای ربه زما بخنه وکړي ما ته او مور او پلار زما ته یا الله ما ته بخنه وکړي او زما مور پلار ته وکړي رب اغفر لي ولوالدي یا الله ما وبخي او زما مور پلار وبخي